السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر له سکون نه مو د دې ساعت لنډو وروستیو خبرونو ته هرکلی زه حافظ احمد نصرت یم. د نیمروز اوسیدونکي وایي ولایتي روغتون کې ناروغانو ته سمه رسېدنه نه کیږي. د نیمروز اوسیدونکي د ولایتي روغتون له خدمتونو شکایت کوي او وایي دغه روغتون کې ناروغانو په سم ډول رسېدنه نه ورته کیږي. دوی نیمروز کې د سل بستریز روغتون د جوړولو چارو پر چټکتیا ټینګار کوي، خو د نیمروز سیمه ییز مسؤلین وایي دغه ولایت کې د سل بستریز روغتون د جوړولو چارې بشپړې سوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د ناروغانو ستونزې حل سي. هرات کې ماشومانو کې موسمي ناروغي زیاته سوې ده. د هوا له سړېدو سره په هرات کې په ماشومانو کې موسمي ناروغي زیاته سوې ده. هرات حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې ډاکټران وایي چې هره ورځ تر 100 پورې ماشومان چې ډېری په والګي او تنفسي ناروغیو اخته دي دغې څانګې ته لیږدول کیږي. د دغه روغتون مسؤلین وایي د اسانتیاوو او د ځای کمښت د ماشومانو د درملنې په برخه کې جدي ستونزې دي. لوګر کې د کانونو له درکه 223 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. د لوګر د کانونو او پټرولیم رئیس نقیب الله احمد فرقاني وایي چې د همګړۍ د دې ولایت په کچه د کرومایټو 4 لویو کانونو او دغه راز د ودانیزو ډبرو یو شمېر کوچنیو کانونو باندې کار جریان لري چې له درکه 223 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د حکومت خزانې ته سپارل شوي دي. د چارو ادارې افغانستان کې د ناوړه رواجونو مخنیوي لپاره تګلاره تصویب کړې ده. د چارو اداره وایي د اسلامي امارت رهبر د حکم له مخې د بدو رواجونو د مخنیوي لپاره غونډه جوړه کړې ده. دغه غونډه کې د چارو ادارې د بدو رواجونو د اصلاح او مخنیوي لپاره یوه تګلاره تصویب او تدوین کړې ده. عباس رقچي وایي سوریه له یوې سختې ازموینې تېرېږي. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچي وایي سوریه له یوې سختې ازموینې د تېرېدو په حال کې ده. عباس رقچي زیاتوي چې داعش او القاعده په څېر د ترهګریزو ډلو ګواښونه سیمه کې اندېښنې زیاتې کړي دي. نوموړي دغه خبرې یوې لبناني ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې کړې دي. دا له سکون نه د دې ساعت لاندې وروستي او مهم خبرونه زموږ روانې خپرونې واورئ. له سکون راډیو سره اوسئ.